السلام علیکم د افغان ګرځندوی چینل محترم او قدرمنو لیدونکو نن ورځ به د دویچ لیان او پښتو د درسونو په لړۍ کې صفتونه په جرمني او الماني ژبه کې زده کړو. نو د نن ورځې درس ته Lektion 22 یعنی 22م درس. Wichtige Adjektive. Wichtige Adjektive means important adjectives. یا هم صفتونه یا مهم صفتونه په جرمني یا الماني ژبه کې په دې زیړ هایلایټ کلر کې په الماني یا جرمني ژبه د لاندې ورسره د انګلیش ترجمه او پورته هم پښتو تشریحات لیدلی شئ. نو راځئ شروع کوو. Wichtige Adjektive یا مهم صفتونه. Adjektive یعنی صفتونه او په انګلیش کې ورته Adjectives ویل کیږي او په الماني ژبه کې ورته Adjective یعنی صفتونه ویل کیږي. په دې کلم کې به ورسره پښتو ترجمه او په ښي طرف کې ورسره د انګلیش تشریح یا ترجمه لیکل شوې وي. نو لومړنی صفت به وي په جرمني ژبه کې ګوټ. ګوټ یعنی ښه او په انګلیش کې ورته ګوډ ویل کیږي. ګوټ یعنی ښه. همدارنګه دویم صفت شلیخت. شلیخت یعنی بد یا ناوړه او دا ورسره په انګلیش ترجمه ده. شلیخت یعنی بد. همدارنګه richtig. richtig یعنی صحیح، درست یا حقیقت یا هم په انګلیش کې ورته correct یا right ویل کیږي. نو په جرمني ژبه کې صحیح ته richtig ویل کیږي. همدارنګه falsch. falsch یعنی نادرست، غلط یا هم په انګلیش کې ورته wrong یا incorrect ویل کیږي. نو په جرمني یا الماني ژبه کې غلط یا نادرست ته falsch ویل کیږي. falsch. همدارنګه hell. hell یعنی روښانه یا bright په انګلیش کې ورته ویل کیږي. لکه یو څراغ روښانه وي یا روښانه وي یا روښانه کوټه وي نو هغه ته تاسو hell استعمالوئ. hell یعنی یو صفت ده. همدارنګه dunkel. dunkel یعنی خپ یا تاریک یا dark په انګلیش کې ورته ویل کیږي. dunkel هم یو صفت ده. صفتونه دا ټول صفتونه دي چې تاسو یې استعمالوئ په جرمني ژبه کې. همدارنګه warm. warm یعنی ګرم یا warm په انګلیش کې ورته ویل کیږي. warm. warm. همدارنګه ورپسې کلت. کلت یعنی سوړ یا یخ یا cold په انګلیش کې ورته ویل کیږي. کلت یعنی سوړ یا یخ. همدارنګه glücklich. glücklich یعنی بختور، قسمتوال یا په انګلیش کې ورته lucky ویل کیږي. همدارنګه ورپسې دلته نور صفتونه دي. نوی. نوی یعنی نوی یا په انګلیش کې ورته نیو ویل کیږي. نوی. نوی په جرمني ژبه کې نوي ته ویل کیږي. همدارنګه alt. زوړ ته ویل کیږي. old. alt یعنی زوړ. همدارنګه young. young یعنی ځوان یا دا هم په انګلیش باندې ورته ترجمه ده. young یعنی ځوان. همدارنګه klein. klein کوچنی. کوچنی ته ویل کیږي یا وړوکی یا هم په انګلیش کې ورته small ویل کیږي. همدارنګه ورپسې groß یعنی غټ. groß غټ ته وایي یا هم big په انګلیش کې ورته ویل کیږي. ورپسې kurz. kurz یعنی کوتاه یا لنډ. short په انګلیش کې ورته وایي. ورپسې lang. lang یعنی اوږد یا دراز یا long په انګلیش کې ورته ویل کیږي. په جرمني کې ورته lang ویل کیږي. lang. همدارنګه spät. spät یعنی وروسته یا ناوخته په انګلیش کې ورته late ویل کیږي. د انګلیش ترجمه هم درسره کومک کوي که چیرته د پښتو د ترجمې نه صحیح اخذ نشئ کولی نو د انګلیش ترجمې ته یې مراجعه وکوئ. همدارنګه früh. früh یعنی وختي یا early یعنی وختي. یادونې وړ ده چې په راتلونکي درسونو کې به د صفتونه همدارنګه د هغوی اپوزیټ یا د هغوی ضد به په ځانګړي ویډیو کې یا په ځانګړي درس کې درته تشریح کړو. یوازې دلته تاسو ته صفتونه یا مهم صفتونه معرفي کوو. همدارنګه ورپسې schwer. schwer یعنی سخت یا difficult. schwer. همدارنګه leicht. leicht یعنی اسانه یا سپک یا leicht په انګلیش کې ورته ویل کیږي. leicht. همدارنګه einfach. einfach اسانه ته وایي یا easy په جرمني ژبه کې einfach. همدارنګه schnell. schnell یعنی تیز یا چابک ته ویل کیږي یا fast په انګلیش کې ورته وایي. همدارنګه
langsam خستګون یا سوکا یا آهسته ته وایي یا سلو په انګلیش کې ورته ویل کیږي هغه ته په جرمني ژبه کې langsam وایي همدارنګه billig یا ارزان ته وایي چې کوم قیمته نه وي یا cheap په انګلیش کې ورته ویل کیږي billig یعنی ارزانه همدارنګه teuer څه چې ته وایي قیمت ته چې یو څه قیمته وي ارزانه نه وي هغه ته teuer ویل کیږي یا په انګلیش کې ورته expensive وایي همدارنګه traurig خفه ته وایي یا ستړی یا sad په انګلیش کې نو traurig په جرمني ژبه کې ورته وایي همدارنګه gesund یعنی روغ یا سالم یا صحتمند ته ویل کیږي یا healthy په انګلیش کې ورته ویل کیږي gesund schwer leicht einfach schnell langsam billig teuer traurig gesund همدارنګه ورپسې krank یعنی مریض ته وایي ناروغه یا sick په انګلیش کې ورته ویل کیږي krank همدارنګه عام یعنی غریب یا بیچاره یا poor په انګلیش کې ورته ویل کیږي عام یا ځینې کسان arm وایي هغه غریب ته وایي همدارنګه reich یا reich آباد ته ویل کیږي یا rich person یا reich همدارنګه شون یعنی ښایسته ښکلی ښه یا beautiful یا nice په انګلیش کې ورته ویل کیږي نو هغه ته په جرمني ژبه کې شون وایي شون همدارنګه hässlich یعنی بدقواره بدشکله یا بد یا ugly همدارنګه wichtig یعنی important یا مهم ته ویل کیږي یو شی چې ډیر مهم وي wichtig یعنی یو صفت سو همدارنګه müde یعنی ستړی یا tired نو په جرمني یا الماني ژبه کې ورته müde وایي müde همدارنګه langweilig هم خستګون ته ویل کیږي یا boring langweilig همدارنګه interessant یا زړه پورې ته ویل کیږي یا interesting نو په جرمني ژبه کې ورته interessant وایي interessant ورپسې د adjectiveونو د ډلې څخه mutig یعنی زړور یا شجاع ته ویل کیږي یا دا هم په انګلیش ترجمه نو mutig یعنی زړور همدارنګه bequem څه ته وایي راحته یا comfortable یا اسوده ته یو شی چې bequem وي راحت بخشه وي یا هم قیمت بها وي نو هغه ته bequem وایي همدارنګه sauber یعنی پاک ته وایي پاک یو صفت سو sauber نو sauber یو صفت ته یا clean په انګلیش کې ورته ویل کیږي همدارنګه entfernt لرې ته وایي یا distant یا far نه یعنی نږدې یا close یعنی غیر نو نه سو دا هم یو صفت سو یعنی نږدې والی همدارنګه empfindlich د حساس ته وایي یا sensitive په انګلیش کې ورته ویل کیږي دا اکثره په دوایاتو کې استعمالول کیږي کوم یو شی چې ډیر حساس وي یو بد اغیز لري یا ښه اغیز لري نو دا یو صفت سو empfindlich همدارنګه erster اولنی یعنی first یا هم یو صفت ده نو erster همدارنګه fleißig یعنی یو څوک کوششي وي هڅاند وي دا هم یو صفت ده نو fleißig هم یو صفت ده یا hard working په انګلیش کې ورته ویل کیږي همدارنګه faul یعنی تنبل بې کوششه بې هڅې یا lazy په انګلیش کې ورته ویل کیږي هغه faul fleißig faul نو دا ټول صفتونه دي همدارنګه fröhlich یعنی happy خوشحاله ته ویل کیږي او ورپسې frei یعنی free یا خالی یا مساعد ته ویل کیږي چې یو څه شی free وي هغه هم یو صفت ده fröhlich یعنی خوشحاله یا frei یا free یا خالی یا مساعد همدارنګه gefährlich یعنی خطرناک یا dangerous په انګلیش کې ورته ویل کیږي gefährlich یعنی یو خطرناک ورپسې geduldig یعنی صبرناک یا با حوصله geduldig یا دا هم په انګلیش ترجمه ده نو دا هم یو صفت شو ورپسې gestresst یعنی په سټرس کې په تشویش کې یا ناارامه یا stressed
نو هغه ته په جرمني ژبه کې gestresst ویل کېږي. همدا شان انشپانت یعنی استراحتي آرام بخش اسوده یا په انګلیش کې ورته ریلکسډ ویل کېږي. نو همدې صفت ته په جرمني یا الماني ژبه کې انشپانت ویل کېږي. انشپانت یعنی اسوده یا ریلکسډ. نو دا هم یو صفت شو. همدارنګه هات یعنی سخت یا هارد په انګلیش کې ورته ویل کېږي. نو هات یعنی سخت دا هم صفت ده. ورپسې هایس یعنی ګرم یا هات. نو هایس هم یو صفت ده. ورپسې هوخ یعنی هسک یا پورته یا بالا فارسی کې ورته وایي یا هم های. دا ټول صفتونه سو. ورپسې هوفلیخ یعنی با ادب، زجاجتی، اخلاقی یا هم په انګلیش کې ورته پولایټ ویل کېږي. دا هم یو صفت سو. با ادب یا هوفلیخ په جرمني کې ورته وایي. همدارنګه کلا یا ساده، روښانه یا حل یا کلیر دا هم یو صفت ده. کلا. همدارنګه لایزه یا آرام یا آهسته ته وایي یا کوایټ په انګلیش کې ورته ویل کېږي. نو لایزه که چیرې تاسو ویلیم ټیټ کړئ یا یو د اډیو یا د ویډیو غږ په څوکه وي نو هغه لایزه ده. لایزه یعنی آرام ده، آهسته ده، دومره لوړ غږ باندې نه ده. نو دا هم یو صفت سو. ورپسې trocken یعنی وچ یا ډرای. ورپسې نیدریخ یعنی ښکته یا پایین په فارسي کې ورته وایي یا لو. دا اکثره وخت په ټمپریچرو کې استعمالول کېږي. یا ټمپریچر یا حرارت څومره کته ده یا څومره سړوالی ده یا څومره یې تودوخه ده نو دا نیدریخ هلته استعمالول کېږي. همدارنګه ګیشلوسن یعنی بند، مسدود، تړل شوی یا کلوزډ په انګلیش کې ورته ویل کېږي. نو ګیشلوسن. همدارنګه اورډنټلیش یعنی منظم، پاک، با ترتیبه او دا هم سره د انګلیش ترجمه. نو اورډنټلیش دا هم یو صفت سو. با ترتیبه. همدارنګه روحیح یعنی آرام یا خاموش یا کام دا هم یو صفت ده. ورپسې شټاک یعنی قوي، زړور یا سترونګ دا هم یو صفت ده. نو دا ټول صفتونه سو. همدارنګه زوس یعنی سویټ یا خوږ. همدارنګه زالسیخ یعنی مالګین یا سالټي دا هم صفتونه دي. فیل یعنی ډیر یا مچ په انګلیش کې ورته ویل کېږي. همدارنګه فنونفتیخ یعنی فنونفتیخ څه شي ته وایي؟ قناعت بخش، منونکی یا معقول یا ریزنیبل ته ویل کېږي. نو دا معقولوالی هم یو صفت ده یا هم ورته په جرمني ژبه کې فنونفتیخ ویل کېږي. فنونفتیخ. همدارنګه فل دا ډک ته ویل کېږي یا فل ته په انګلیش کې ورته وایي. نو دا هم یو صفت ده. همدارنګه لیا یعنی تش یا خالی یا empty په انګلیش کې ورته ویل کېږي. نو لیا په جرمني ژبه کې ورته وایي. ورپسې الټ مودش یعنی پخوانی مود یا اولد فیشنډ. نو دا هم یو صفت ده. ورپسې شواخ یعنی کمزوری یا ضعیف یا ویک په انګلیش کې ورته ویل کېږي. نو شواخ هم یو صفت ده. او اخیرنی هم څه دی؟ کلوګ یعنی با استعداده، لایق یا کلیور په انګلیش کې ورته ویل کېږي. نو لایقتوب یا لایقه شخص چې وي هغه هم یو صفت ده. نو هغه ته کلوګ وایي په جرمني ژبه کې. نو دا ټول صفتونه ول. امید لرم چې د دې درس د لیدلو نه به مو ډېر څه زده کړي وي. که مو څه ځینې زده کړي وي نو ویډیو درسره لایک کړئ یا چینل سبسکرایب کړئ. همدارنګه د بیل آیکن په دې تصویر کې ګورئ هغه درسره پریس کړئ. نو کله چې زه نوی اپډیټ کوم یا نوی درس اپلوډوم تاسو ته نوټیفیکیشن راځي، تاسو خبرې کړئ. او که چېرته کومه پوښتنه، سوال یا پیشنهاد لرئ مهرباني په کمنټ باکس کې ولیکئ. او د ویډیو لایک کول او د چینل سبسکرایب کېدل ډېر مهم دي. نو نور مو الله ته سپارو. چوس، د خدای په امان. بای بای und auf Wiedersehen. Bye.